صبر وکړئ ملګرو، تاسو څنګه کولی شئ چې د ترکیې د هر اداکار سره د واتساپ لخوا ګپ شپ ولګوئ، یعنې رابطه ورسره وکړئ. او بله دا خبره که تاسو غواړئ چې د ترکیې ډرامې دغسې د انډیا فلمونه او پاکستاني ډرامې په پښتو کې وګورئ، نو ډېر په اسانۍ سره یې کتلی شئ. په دې باندې ما ویډیو جوړه کړه، خو یوټیوب والا زما ویډیو ختمه کړه او ویې ویل چې چاته فري طریقه دغه رقم مه ښایه، ځکه یو شی په پیسو وي نو فري طریقه به هیڅ چاته هم نه ښایي. نو هغه ویډیو چې زما ریمو کړله، نو زه راغلم هغه طریقه ما د واتساپ په ګروپ کې شیر کړه. زما د واتساپ ګروپ جوین کولو دپاره د پروفایل نه لاندې لینک ته په لینک باندې کلیک وکړئ، واتساپ ګروپ جوین کړئ. په هغې کې هغه اپس پروت دی، په کم اپس کې چې تاسو کولی شئ چې د ترکیې ډرامې، د انډیا فلمونه او پاکستاني ډرامې ټولې په پښتو کې وګورئ. ملګرو دوستانو، ویډیو ډېره نه اوږدوم، خو زیات ملګري ما نه دا یو تپوس کوي، وایي سمیع الله بهی موږ څنګه کولی شو چې د ترکیې د هر اداکار سره له واتساپ لخوا ګپ شپ ولګوو. نو تاسو را سره کمنټونه هم کتلی شئ چې په کمنټ کې هر ملګري همدغه لیکلي چې موږ څنګه کولی شو چې د ترکیې د هر اداکار سره له واتساپ لخوا ګپ شپ ولګوو. خو په دغه کې غټه غلطي دا ده چې تاسو ورسره ګپ شپ نشئ لګولی. د هغې طریقه به درته هم درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په پښتو کې لیکل وکړئ، هغه ته په اردو کې ورشي. دا طریقه به درته هم درښایم. نو ملګرو دوستانو، ما سره تاسو په سکرین باندې زما موبایل کتلی شئ. زه لاندې اردو کې لیکل کوم او بره زما لیکل په انګلیش کې کیږي. که چیرې زه په دې انګلیش باندې کلیک وکړم او دلته کې زه ترکي ورکړم، نو تاسو کتلی شئ چې زما بره لیکل ترکی لینګویج ته واوړېدل. یعنې مطلب دا که تاسو په پښتو کې لیکل وکړئ، نو تاسو کولی شئ چې د هر چا سره په ترکیه کې هم ګپ ولګوئ، په اردو کې هم ګپ ولګوئ او دغسې په انګلیش کې، عربۍ کې هم ګپ شپ لګولی شئ ډېر په اسانۍ سره. نو زیات ملګري د دغه کیبورډ په اړه معلومات کوي. نو ملګرو، دا د موبایل یو خپل کیبورډ دی، صحیح ده؟ د دې په اړه به درته هم معلومات درکوم. دویم نمبر دا چې تاسو څنګه کولی شئ چې د ترکیې د هر اداکار سره ګپ شپ ولګوئ. د هغې واتساپ نمبر یې د کومه طرفه تاسو راګېستلی شئ. بیا چې کله تاسو د هغې د واتساپ نمبر یې راواخلئ، نو تاسو کولی شئ چې په دغه کیبورډ ورسره ګپ شپ ولګوئ. او دریمه درته دا خبره کوم چې زما په یوټیوب چینل باندې 10,000 سبسکرایب پوره کېدو والا دي. کله چې دا پوره شول، نو یو ملګري ته به پکې 1 لاک ویوز فری د ټیک ټاک ورکوم، که هغه هر یو ملګری وي. چا چې ماته په دغه میاشت کې زیات کمنټونه کړي وي، نو ماته یې دلته په یوټیوب کې شو کوي چې دې ملګري درته زیات کمنټ کړي، نو هغه سره به زه رابطه کوم او د هغه د ټیک ټاک اکاونټ وي یا د یوټیوب وي یا د فیسبوک وي، نو هغه ته به زما د طرفه 1 لاک ویوز مکمل فری میلاویږي. نو که تاسو هم کمنټونه نه وي کړي، په هره ویډیو باندې یو کمنټ وکړئ، او که چیرې بل ملګري دوه وکړل، نو تاسو نه یې جیت کړې دا خبره. یو خبره درته کوم چې په هره ویډیو باندې صرف 3 کمنټ وکړه او هره ویډیو په شوق باندې وګوره، انشاءالله ستا اکاونټ په ماته په ټاپ باندې راخلي. خو که چینل دې نوي سبسکرایب کړی، بیا ماته ستا چینل بالکل نه شو کیږي. نو لازمي در سره چینل سبسکرایب کړه او بیل آیکن در سره پریس کړه. راځئ ملګرو، اوس ځو خپل ټاپک ته چې تاسو به څنګه د ترکیې د اداکارانو سره ګپ شپ لګوئ. نو ملګرو، د دې نه مخکې پې ما یو ویډیو جوړه کړې ده، تاسو را سره تصویر په سکرین باندې کتلی شئ. دغه ویډیو ده، که چا نه وي کتلي، زما په یوټیوب چینل کې شته دی، او په راتلونکي ویډیو کې به درته هم دغه معلومات دوباره بیا درکوم په یوه نوې طریقه کې، چې په هغه ویډیو کې به زه تاسو ته د ډېرو اداکارانو د واتساپ نمبر یې هم شو کوم، او د هغې سره سره به زه تاسو ته د دې کیبورډ طریقه هم درښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د پښتو خبرې انګلیش ته یا ترکي ته ټرانسلیټ کړئ، یا د اردو خبرې ټرانسلیټ کړئ، یعنې کنورډ یې کړئ، او د هر ملک اداکار سره په اسانۍ سره ګپ ولګوئ. نو راتلونکي ویډیو کې به درته دا ټول معلومات درکوم. ملګرو، کمنټونه لازم وکړئ، کم چې 1 لک ویو دي نو دا ترلاسه کړئ. د هغې سره سره زما سره یو غټ ټیک ټاک اکاونټ دی، غواړم چې دا هم یو پښتون ورور ته ورکړم، ځکه چې زه یې نشم یوز کولی، نو تاسو خو به استعمال کوئ. نو هغه ټیک ټاک اکاونټ به په راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې په کومه طریقه به زه تاسو ته درکوم. خو که په دې ویډیو باندې زیات ریسپانس، یعنې زیات لایک، ویوز او سبسکرایب راغلل، نو لازم چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن پریس کړئ. کمنټ مه هېروئ، ویډیو ستاسو دپاره ده. په راتلونکي ویډیو کې به میلاویږو. تر بیا د خدای پامان.